بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت هم موږ سلامونه قبول کړئ د کابل چرای بطخاک نه. نو دلته د میوو بیا دومره ارزاني ده چې دلته یو کاکا ګاډی ولاړ ده، نور هم کې لسګونه موټرې ولاړې دي. دوی دغو نه پوښتنه کوم چې دغه وجې چې شي د علت چې دا دومره ارزانه دي دا میوې. السلام علیکم وروره، ښه یې؟ په خیر یې. انګور په څو دي؟ کیلو یې په څو روپۍ راځي؟ 100 روپۍ جوړېږي که نه؟ دغه نو د انګورو ریټ ده. داسې ماشاءالله انګور ګوره چې خالي په ښکلا یې مطلقه سړی موړ شي. که دا په 100 روپۍ کیلو ده، یعنې 1 کیلو 1.5 روپۍ. قدر چا سره نشته. قدر یې ولې نشته؟ مشکل یې څه دي؟ مشکل دا ارزانه دي. دا سبزیانې دي. څه دا څو دي؟ په 40 افغانۍ که دا سبزیانې دي. دا څو کیلو دي؟ 2 کیلو په 40 افغانۍ باندې. دغسې دلته ورسره پالک هم ایښي دي. ورته پالک په څو دي؟ 2 روپۍ ګېډۍ. که دغه پالک دي 2 روپۍ ګېډۍ ده. دغسې دا مخکې دا په څو دي کاکا؟ په څو دي؟ 120. دغه تقریبا په 15 روپۍ باندې تقریبا دا کیلو برابرېږي. بانجان په څو دي؟ 80 روپۍ من ده. که دغه بانجان دي ماشاءالله داسې بانجان ګورئ، دا په 80 روپۍ 2 کیلو بانجان دي. خوارکښ دومره زیات راځي، ډېر ماشاءالله ارزاني ده. استاده مڼې په څو دي؟ که دغه مڼې په 1.5 روپۍ 2 کیلو مڼې دي، نو تقریبا دغه هم بیا 25 روپۍ خواوشا برابرېږي کیلو. دغسې چې څومره ستاسو دا انګور ګورئ داسې بې انتها زیات ایښي دي. دا وخت د ماښام د کیمره کې صحیح راځي نه. یوه طرف ته مې چې دي بانجان، تاسې چې ګورئ بانجان دومره بانجان څوک ورته رومیان یایي. دا په 80 روپۍ خالته، که په 50 روپۍ خالته. دا ګورئ تاسې ریټونه یې خالي ګورئ. دغسې مڼې ګوره، دغسې انګور ګوره، چې د هر میوې سیزن یې د هغې همدغه حال وي. اناک هم دغسې ایښي دي. مڼه ماشاءالله ګوره دومره مڼه ده. یوه مڼه چې بې انتها زیاته په څو ده خالته؟ که دا غټه مڼه چې کومه دا بیا په 180 روپۍ خالته ده. نو ولا چې څومره دلته وګرځم بې انتها زیاته ارزاني ده. او پیازو که دغه د الګو خالته 140 روپۍ ده، د پیازو خالته بیا 130 روپۍ ده. همدغسې دا بانجان ایښي دي، ټنډۍ دي، بېنډۍ دي. نو کوم شی چې ګورې بیخي د ارزاني اخري حد ته رارسېدلي هر شی. لکه څنګه چې ما تاسو ته یو شی وښوده، بې انتها زیاته ارزاني ده. میوې که انګور ښیې، که بل شی ښیې، که مڼې ښیې، که شفتالو ښیې. په انګورو کې بیا دومره قسمونه دي چې زه یو قسم تاسو ته ښیم، نمونه مې نه دي زده، خو ویډیو کې راسره ګورئ. Bye.